السلام علیکم درنو قدرمنو دوستانو. په سوشل میډیا باندې به تاسو ډېرې داسې ویډیوګانې کتلې وي چې په دغه ویډیوګانو کې داسې معلومات ورکول کېږي چې خاوند او ښځه کله په یو مخصوصه طریقه باندې وروالی وکړي نو د هغوی نه بیا اولاد هجړه پیدا کېږي. د دغه خبر حقیقت څومره دی دا موږ تاسو سره نن تفصیلي ویډیو شریکوو. په دې ویډیو کې به تاسو سره د معلومات شریکوو چې آیا دا د میډیکل ساینس نه ثابت ده او که نه. نو موږ سره تر اخره پاتې شئ. ډېر په زړه پورې معلومات تاسو ته لرو قدرمنو. په دې کې ډېر داسې د یوټیوب ویډیوګانې دي چې هغوی وایي چې کله چې د ماهوارۍ په حالت کې یعنې د ښځې میاشتنۍ بیماري وي په هغه حالت کې ښځه او خاوند کوروالی وکړي نو په دغه دوران کې بیا کوم اولاد چې پیدا کېږي نو هغه هجړه وي. یا ځینې داسې هم وایي چې دا ایکس وای کروموسومز چې کوم وي د دوی چې کله غلط ټکراو وشي په خپل منځ کې په دغه دوران کې هم هجړه پیدا کېږي. قدرمنو دوستانو که بل اړخ ته موږ وګورو نو دا به تاسو هم اورېدلي وي چې الله پاک چاته وغواړي زامن ورکوي، چاته وغواړي لورګانې ورکوي، چاته چې وغواړي نو بالکل اولاد هم نه ورکوي. نو په دې باندې زموږ ستاسو یقین هم دی، خو په دې باره کې زموږ له ډېرو ملګرو ډېرو کسانو غوښتنه کوله نو موږ ضروري وګڼل چې دا معلومات تر تاسو ورسوو، تاسو سره شریک کړو. قدرمنو په داسې منګړت خبرو کې هیڅ حقیقت نشته. نو خو دا خبرې د میډیکل ساینس نه ثابتې دي. داسې خبرې هسې د نوي کسانو یعنې هغه کسان چې کوم تازه زلمي کېږي بلوغت ته رسي د هغوی په ذهنیت کې ګډې وډې خبرې شکوک و شبهات پیدا کوي چې آیا دا به رښتیا په دغه طریقه باندې کوروالی کولو سره یا د ماهوارۍ په حالت کوروالی کولو سره د اولاد هجړه پیدا کېږي او که نه. د ټولو نه ضروري خبره دا ده چې بالکل دا خبره ټیک ده چې د ماهوارۍ په حالت کې کوروالی کول نه دي پکار ځکه چې د دې نه یو ډېره لوی بیماري انسان ته ودرېدلی شي. خو دومره هم نه ده لږه څومره چې دوی دا خبرې کوي چې یو لوی بیماري ترې ودرېږي. نو قدرمنو غوښتل مو چې دا معلومات تر تاسو در ورسوو، تاسو سره شریک کړو. یو جهان مننه چې ویډیو مو راسره تر اخره وکتله.